السلام علیکم. امید تاسو ټول جوړ او تیار اوسئ. ها، نن چې کوم ټاپک موږ تاسو وایو دا ډیر مهمه ټاپک دی په دې خاطر چې اکثریت کسان په دې شي آشنا نه دي، په دې وجه نه چې دا په بزنس کمیونیکیشنز کې دا یو ډیر مهم پارت ښیي، په خصوص د ایمیل په برخه کې. د دې عنوان څه شی دی؟ دا دی پروفیشنل ایمیل سیګنیچر. دا چې شی دی دا سیګنیچر که زه تاسو ته وښایم، ګورئ دلته زه لیکم ایمیل سیګنیچر. هر کله چې تاسو یو کس بخصوص ځکه زموږ تاسو د ای کامرس بزنس ته کله چې یو سپلایر ته موږ تاسو ایمیل کوو، نو موږ لازمي دا ده چې ایمیل یو سیګنیچر ولري. دلته وګورئ تاسو مثلا دې کس خپل د کمپنی مثلا دلته لوګو یې لګولی او دلته خپل نوم، خپل پوزیشن، دا چې آفیس چې شه د موبایل شمیره، ایمیل، ویب سایت، دا ټول معلومات دلته درج کړي دي. یا لکه دغه کس دی وګورئ دلته خپل سیګنیچر اچولی، خپل عکس اچولی دی او دې قسمت کې نوم، پوزیشن، موبایل شمیره او ایمیل او دلته خپل سوشل میډیا چې کوم لینکونه دي د آیکن په شکل سره دلته ځان سره شیر کړي دي. اوس موږ تاسو څنګه کولی سو خپل په ایمیل کې دغه شی کریټ کو ترڅو زموږ تاسو چې کله هم خپل ایمیل یو سپلایر ته لیکو پروفیشنل معلوم سي او د دې سره دغه د کمیونیکیشنز باندې هرومرو تاثیر کوي، که تاسو وغواړئ کې ونه غواړئ. اوس دغه زما پروفیشنل ایمیل دی. اوس تاسو څنګه سوال به دا ذهن کې ایجاد سي چې په څه ډول سره تاسو په جیمیل کې دا خپل پروفیشنل ایمیل راوګوله. دلته د یو کلاینټ ایمیل دی په نامه د sale@naibimart.com په نامه، الان چې دا ما په جیمیل کې خلاص کړی. تاسو کوی سئ چې په یوټیوب کې مثلا دلته سرچ وکړئ چې مثلا هر هوسټینګ چې مو اخیستی دی، مثلا لیکئ سئ شفت هوسټینګر ایمیل ټو جیمیل. بیا تاسو کوی سئ چې ویډیوګانې مختلف هاو ټو کنیکټ هوسټینګر بزنس ایمیل ته جیمیل، بیا هلته تاسو ټول آپشنونه او طریقه کار ښیي چې تاسو هلته شفت کړئ. نو ما خپل جیمیل چې دی دلته څه کړی دی، خپل پروفیشنل ایمیل چې کوم یو دی راولې په جیمیل سره مې کنیکټ کړی. ها، نو څنګه موږ تاسو کوو طریقه کار؟ راځئ په دې قسمت کې دلته راځئ کلیک کوئ سی آل سیټینګز. د دې نه وروسته چې تاسو کله خپل جیمیل شفت کئ، خپل پروفیشنل ایمیل دلته مو شفت کئ، نو دلته دې قسمت کې راځئ. دلته چې کله رالی دې قسمت کې کښته راځئ، دلته لیکئ کریټ نیو باندې. ها، دلته مثلا نوم ورته ورکوئ، فرض مثال د هر کمپنۍ چې کله نوم وسي، مثلا فار ایگزامپل ورکوئ مثلا دلته دی مثلا زه لیکم نایبي LLC. صحیح سو؟ دلته زه ورته کریټ کوم مثلا نایبي LLC په نام. تاسو ته به دغسې یو سپین سکرین ښکاري. اوس سیګنیچر څنګه کوو؟ اوس تاسو کولی سئ هم چې مثلا دلته ولیکئ مثلا سیګنیچر ته خپل ډایرکټ دلته خپل معلومات دغسې چې دلته ذکر سوی دی د اگزامپل په طور سره دلته مثلا ولیکئ الیکس پیرس، مثلا ولیکئ الیکس پیرس، مثلا ولیکئ C4، مثلا داسې ټول معلومات ولیکئ، یا دا راسئ تاسو بولډ یې کئ او دلته دې قسمت کې چې دی مثلا داسې کوی سئ چې خط لاندې ورته ورکئ او دلته به مثلا ولیکئ د موبایل شمیرې مثلا 9823468892 داسې کوی سئ تاسو ولیکئ. ولې دا ډیر پروفیشنل نه ښکاري؟ نو د دې لپاره چې تاسو پروفیشنل جوړ یې کئ، زه تاسو ته شخصا زما مشوره دلته دا ده چې تاسو کوی سئ چې په څه ترتیب سره برابر کئ. کوی سئ چې په قسمت د یوټیوب کې راسئ، ولیکئ چې آسانه طریقه کوی سئ چې ولیکئ سیګنیچر ډیزاین یوزینګ کینوا. یعنی د کینوا په مرسته موږ تاسو څنګه کوی سو چې دا چی ترتیب کو یو سیګنیچر جوړ کو. صحیح ده؟ کوی سئ چې په دلته وګورئ میک آوټلیټ ان جیمیل سیګنیچر یوزینګ کینوا. نو ما څه کړی دی، دغسې یو دانه سیګنیچر څه کړی دی جوړ کړی. دلته وګورئ تاسو په دې سکرین کې ما دلته تاسو یو دانه ښایسته جوړ کړی چې په دې کې ما مثال په طور سره سایز مې څومره نیولی 600 to
200 پکسل کې معنی ولې دی ښه که دلته تاسو ریسایز کې راسئ دلته زه تاسو ته وښیم دا د کسټم سایز کې وګورئ سایز 600 په 200 پکسل کې ما یو سپین ترتیب کړی دی نو تاسو کولی شئ چې په طبیعت سره د کینوا ویډیو اټلیسټ 1 hours کې وګورئ دغه سره کم ډیزاین کېږي 10 دقیقې 20 دقیقې کې هم کولی شئ ډیپینډز ډیر اسانه دی نو دلته ما لوګو ورکړی دی دلته د کس نوم مې ورکړی دی د پوزیشن چې شی دی د کمپنی نوم چې شی دی د بزنس ایډریس فون نمبر پروفیشنل ایمیل او دا مې ټوله واچو په دې قسمت کې زه راځم دا ډاونلوډ کوم او دلته مثلا PNG فارمټ کې دا زه څه کوم ډاونلوډ کوم وخت چې کله ها دا ډاونلوډ شي مثلا دلته زه ورته نوم ورکوم 09 ما چې کله دا ډاونلوډ کې راځم په دې قسمت کې او خپل جیمیل کې او دلته زه ورسره راځم پر دې ایکس باندې زه کلیک کوم ګوګل ډرایو باندې راځم پر اپلوډ براوزر بخش کې او په براوزر کې راځم دا قسمت زه څه کوم دلته اپلوډ کوم نو موږ تاسو چې کله دلته دا شی اپلوډ کړئ نو دلته به ښکاره سي او دا قسمت به زه الاوډ وهم دا سکرین موږ ته ښکاري دا چې کله ترتیب وسو بیا دلته به تاسو راځئ انتخابوي مثلا دا د چیش په نامه و نایبي LLC و نو زه دلته لیکم نایبي LLC ریسپاند فارورډ هم نایبي LLC ورسره ترتیب کوم او دلته زه به ورسره ترتیب بیا څه کوم سیف چینجز باندې کلیک کوم اوس زه هر کله چې یو ایمیل کمپوز کوم راځم په دې قسمت کې سیګنیچر نایبي LLC کلیک کوم مستقیم ماته څه کېږي دغه قسمت راځي نو هر کله موږ تاسو د یو سپلایر سره کانټاکټ نیسو د یو پروفیشنل سیګنیچر درلودل ډیر امپورټنس دی ترڅو تاسو دغه د ایمیل فارمټ چې دی پروفیشنل ښکاره شي نو تاسو ټول په الله پاک سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته